په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي دفتر د ماشومانو له وضعیت څخه اندېښنې دغه سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي که څه هم د ماشومانو پر وړاندې سرغړونې د پخوا په پرتله کمې شوي خو د بېوزلۍ طبیعي پیښو د کډوالو جبري شړل د معیاري عامه خدمتونو نشتوالی او د زده کړو د ځنډولو په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله د دوی زیانونه زیات شوي دي. دغه بنسټ ځانګړي استازي له اسلامي امارت غوښتل چې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي. متاسفانه یکی از قشرهای به شدت آسیب پذیر دیگر در اجتماع افغانستان کودکان افغانستان هستند که بهتر است تا در سطح داخلی جهت حمایت از کودکان افغانستان روی برنامه‌های عملی مدون داخلی کار بکنه. خو اسلامي امارت دغه راپور ردوي او وایي چې د اسلامي امارت په واکمنۍ کې د افغان ماشومانو وضعیت ښه شوی او د زده کړو په ګډون خدماتو ته د هغوی لاسرسی زیات شوی دی. ولی با آمدن امارات اسلامی افغانستان دیگر اطفال زندگی خود را از دست نمیدن، دیگر معتاد نمیشن به مواد مخدر و همچنان از لحاظ استفاده اطفال در کارهای شاقه هم جلوگیری صورت گرفته. پروسه تعلیمی و تمام کشور توسعه پیدا کرده و دسترسی به تعلیم آسان شده. از اون لحاظ ما گفته میتونم که انشاءالله در آینده اطفال مسئول خواهد بود و مشکلات را که قبلها داشته کاهش پیدا کرده. قطع امر داده چې لبل هر چا او لبل هر نظام نه د افغانستان اسلامي امارت د ماشومانو د دغه ټولنې ټولو اقشار حقوقو ته یو ژمن نظام ده او د دوی ستونزو لپاره کوټلي ګامونه اخیستي دي او داسې برنامې تر لاس لاندې لري. په داسې برنامو باندې کار کوي چې د ماشومانو په ګډون د ټولنې د اقشارو مختلفو اقشارو د ستونزو لپاره د حل لارې ولټول شي. دغه راز د ملګرو ملتونو سازمان له نړیوالې ټولنې هم غوښتي چې د ناچاودو توکو په پاکولو او له منځه وړلو کې له افغانستان سره همکاري وکړي. د ماینونو د انسجام او تطهیر اداره هم له ماینونو او ناچاودېدونکو توکو پوښلې سیمې د پاکولو او ښاریانو ته د عامه پوهاوي ورکولو په موخه د هڅو خبر ورکوي. په تیر یو کال کې دغه ریاست د موسساتو په مرسته باندې په ټول افغانستان کې د 50 کیلومتر مربع په شاوخوا کې ځمکه پاکه کړې ده. تقریبا د 1 میلیون نه پورته په شاوخوا کې خلکو ته د ماینونو او ناچاوده توکو په هکله عامه پوهاوی شوی ده. خو تر دې وړاندې د ماینونو د انسجام او تطهیر ادارې په هیواد کې د ماینونو او ناچاودېدونکو توکو د چاودنې له امله د مرګ ژوبلې په ځانګړي ډول د ماشومانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي په برخه کې د نړیوالې ټولنې د همکارۍ غوښتنه کړې وه.